څونه مکر پریب چل چې دغه نفسوز مر سره دی دغه سي مکر به ور سره کوي. حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمه الله دا شیخ الاسلام صاحب پیر دی، دا حکیم علمت مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه خلفاء څخه دی. وای که تاسو غواړئ چې خپل معمولات سر ته ورسوي یو څه مکر به کوي د نفس راغت څنګه خپل واقعه دی بیانوي. و یو شپه پروت وم الحمدلله وای د تهجد معمول لرم، د ډېر وخت تهجد نه رسکه هر شپه بلان هغه راپورته کېږي. شپه پروت یم د تهجد وخت چې راغی سترګې مې ویښې سولې، نو چې مې کتل بدن کې لږ سستي وه، نو د ځان سره مې وویل چې بابا سپین ږیری هم یې بس د بالا نو عمر دې ډېر سو ضعیفه یم مریضه یم ناجوړه یم، او بل طرف ته تهجد خو نه فرض نه واجب دی، دا خو یو سنت عمل دی که نن شپه پاتې سي نو څه دی. دا خبرې نفس راته وکړلې. اوه ولمال اوس څه کوي؟ ولمال سیده تهجد خو نه فرض دی نه واجب دی، سپین ږیری هم یم مریضه یم عمر مې اضافه دی که نن شپه پاتې سي هیڅ مشکل نشته. اوس د نفس سره اخته یم، نفس دا خبرې راته کوي. ما ورته وویل چې سیده دا کیسې خو ستا دا خو ګرد ما سره ستا، لیکن بل طرف ته که وګورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شپې په آخر حصه کې الله عز وجل په بلاکۍ په ډول و اول اسمان ته راکښته کیږي او بیا आवाज کوي چې آیا یو مغفرت غوښتونکی بنده سته چې زه مغفرت ورته، آیا په یو دک تکلیف مصیبت پریشانی اخته انسان سته چې پریشانی لري کم؟ نو مال دا خو مبارک وخت دا څنګه لري کوي. خیر وای د نفس سره جنجال اختم خو نو د نفس دلایل غالب ونه چی. نو بیا مې ورته چې بس هیڅ نه کوم، نن شپه تهجد نه کوم. نو څه کوي؟ ولمال صرف پر ځای باندې کښېنم دعا کوم بس. نو راکښېنستم پر بستر باندې چارزانو کښېنستم لاس مې پورته کړ چې تهجد مې په وسه نه کېږي. نن خالي ماس یې دعا وکړه نو دعا خو اودس نه غواړي، دعا خو بیا اودس هم صحیح کېږي. نو مې الله پاک ته لاس پورته کړ خواستونه مې وکړه. وای دعا چې مې وکړه دلته د نفس سره په جنجال اختم، نو بارې مې نفس ته ولمال د خدای بنده د راکښېنستم دعا دې وکړل تر دا تشناب بری ببلار سم ډېری دی هاي یو استنجا به لاس ماس مې بیرته راسم تیار کښېنستله ولدول سید انو را روان سولم حاله تشناب ترالم استنجا وغیرہ چې فارغ سولم مال بد کار دی او داس به وکم. سړی تشناب تراسي د شپې ما بین او دغه سی بیا د سبلټ په داسه پرې وتل سنت طریقه نو مې او داس وکي او دا چې مې وکي رالم وای بیا پر بستر کښېنست بیا مې لاس پورته کی چې دعا وکم وای خټ مول مال دا ډېر ټمبلې د بدکار دي دا خو د دعا ځای نه دی دعا په دا مسله باندې سړی کښېني وکي نو مې نفس راکش کی تر مسلې پرې مې راوتی په تر مسلې پرې چرالم او مال دا دوه رکعات نه پل بنو خامخا کو نو مې دوه رکعات نه پل وکړه دعا مې وکړه به دسول دوی نفس دغه سي مقابله وړي څونه چې دای ستاسو سره مکر او پریب چل کوي تم کله پېژ د نفس مقابل کې دغه د مکر زی یا پلا براکشینی په دعا به خطا باسي بیا به په تشنا په استنجا خاني خطا باسي بیا به په داسه خطا باسي بیا به ورسته اخر ته بدای بیا چیرې دی په مسلیت درې هغه عجیب انسانان و هغه سم نن د دې نفس سره مقابله کول وجه سره دا هغه باطن ډیر صفاو هغه په دې باطن باندې ګناه هم لیدل نورانیت هم احساسوي فیوزات هم احساسول برکات هم احساسول یو وخت د مدرسې ته څوک راسي ځینی ملګری د کندهار د پاسې د نور ولایتو سیب دانه دانه ماته وای چې د مدرسې تر عالم یو فیض احساسو دا یو څوک راته وای ډیر خلک راځي نو یا بنو آل نو یا بنو پېټ بعضی کسان راته وای ته باور وکړه د ماحول تر عالم یا مدرسې ته چرالم یا د جامعې ته چرالم یو قسم روحانيت احساسو نو زه ورته وخاندم ماشاءالله د ستاره باطن صفای دی ولی ارچاته به دا شی نه دی اسکی هغه راسي ولارس ډیر خلک دلته راځي بیرته نه کیف احساسي نه فیوزات احساسي نه اروارات احساسي دا می صدر ټول چې د بعضی خلکو باطن صفای زمر دغه کابرین چې مړي ذکر کو د خپل بزرګانو او کابرین دغه انسانان و د دوی نفسونه ډیر صفاو ځکه خدای حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله په بارک راځي امام صاحب فرمایله چې کله او داس کوم د او داس سره چې کوم صغیره ګناهونه تویږي زدا وینم امام صاحب رحمت الله علیه په بارک قول دی والله اعلم خلق دا شان منسوبه کړي چې د غسل په وبو دی په دې چې دا کوم غسل وبدي لیکن دا محال نه دا چې د انسان د باطن صفاسي ملک لړلی حدیث شریف دی حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اذنب العبد چې کله بنده ګناه وکي دا زړه باندې یو تور ټکی راځي کې توبه وکړل هغه تور ټکی صفاس کې بل ګناه وکړ بل ټکی اوس ګور زړه داسې سپین دی لکه دا کاری ټکی کیږي د الته ګناهونه کوي توبه نسته ان تر دې چې دا زړه تک تور سي اخر زړه چې تک تور سي بیا د حلال او حرام تمیز نه کوي بیا بزما واستا پر کوي او زبان نه روحانيات وي نه فیوزات وي نه انوارات وي نه برکات وي او بیا د آیت تلاوت کوي کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون څنګه چې وسپنه زنګ قبلوي دا ستاسو زړونو زنګ قبلوي د دې زړونو زنګ په چش باندې د الله په ذکر د دې زړونو زنګ د الله په یاد د قران په تلاوت او د مسارات ال الخيرات چا څه دي کوي